بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب یوسفزی یم، ستاسو په چوپړ کې د ټي سیکویل روزنیز کورس لپاره ښوونکی یم. ټي سیکویل د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا رامنځته شوې ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافټ سیکویل سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافټ لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنسټریټور، مایکروسافټ ایکسل آفیس سپیشلیست او مایکروسافټ ورد آفیس سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم دوه سرټیفیکیټونه ترلاسه کړي دي چې ITF سرټیفاید، A+ سرټیفاید. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلومات تنظیم په برخه کې او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 20 کاله کاري تجربه لرم. په پښتو ژبه د ټي سیکویل پرمختللی او مسلکي روزنیز کورس. په دې کورس کې موږ د ټي سیکویل په کامنډس یا سنټاکسو باندې یا کلاسونو باندې بحث کوو. دلته په خپله ټي سیکویل چې دی د SQL په بیس باندې جوړ شوی، یعنې د SQL په دغه باندې څه جوړ شوی ټي سیکویل په SQL سرور کې کارول کیږي. لکه پیل SQL دا چې دی هغه په اوریکل کې کارول کیږي، هغه خپل ځان ته ژبه لري، یو څه کمانډسونه پکې اضافه کړي. SQL چې ټول په عام ریلیشنل ډیټابیسونو کې کار کوي. SQL په خپله د څه شي مخفف دی؟ اس معنا structure، کیو معنا query او ال language. structure query language مثال د دې ساحه چې ده، یعنی دغه اندازه چې ده دا سیکویل سرور ده، نورو سیکویل ده مثال دغه په ټولو ریلیشنل ډیټابیسونو کې کار کوي. او بیا هر ریلیشنل ډیټابیس سرور چې دی یا هر کمپنۍ چې ده لکه مایکروسافټ، اوریکل، دیو هر یا IBM دیو ځان ته بیا یو مشخص کمانډس یا سنټاکس لري چې خپل د ډیټابیس د کار د اسانتیا یا د سرور کې د ډیټابیس د منظم کولو یا د ډیټابیس څخه ډیټا راخیستلو یا ډیټابیس کې د امنیت د ښه تامین لپاره د دې لپاره نور سنټاکس اضافه کړي یا کمنډس اضافه کړي دي. SQL په بیس باندې SQL سرور جوړ شوی. په دې کې مثال که تاسو وګورئ دا دایره وګورئ، ډېر کم کمنډسونه دي نسبت SQL ته. SQL سرور ساحه د کمانډس چې دا یا د کمانډونو چې دی هغه پکې یا سنټاکس چې دی پکې زیات دي. دلته یعنی یو څه سنټاکس زیات شوي. کوم دا SQL چې دی په دې کې شامل دی په دې TLSQL کې، او بیا په دې کې TLSQL کې د SQL سرور یا ترانساک SQL کې د SQL سرور لپاره نور سنټاکس یا کمانډ اضافه شوي د چا د خوا نه؟ د مایکروسافټ د خوا نه. دلته راځو په SQL کمانډ کې عام چې دی مثال په هر SQL کې DDL، DCL او DML او TCL، Data Definition Language، Data Control Language، Data Manipulation Language او TC Transact Control Language او دلته DQL یا Data Query Language. خو په دې کې زیاتره کتابونو کې چې ما لیدلی دي مثال دا سلیکټ سټیټمنټ یا ډاټا کوئري لانګویج دی د څه شي لاندې راوستی دی؟ د ډاټا مونیپولیشن لانګویج. خو اوس په دې وخت کې زیاتره کتابونه چې زه ګورم دا یې څه کړي دي؟ ځان ته راوستی دی چې مثال ډاټا کوئري لانګویج سلیکټ دا ځان ته راوستی دی. په دې کې ډېر زیات کمانډس دي، دا نه دی چې مثال دلته دا لیست شوي کمانډس په همدغه اندازه دي. په دې باندې به هر یو کټګوري به موږ بحث کوو او مخکې به ځو. سره د دې چې موږ په دې باندې بحث کوو، بعضې نور فیچر دي د SQL سرور چې موږ په هغې باندې هم
په عمیق ډول یا ژور ډول سره چک کوو باز کوو چې سټور پروسیجر دی چې دا د پروګرامرانو لپاره زیات پکارېږي چې ویو دی په ویو کار کوو او فنکشن دی چې فنکشن باندې کار کوو ټریګر په دې باندې کار کوو کلاسز په کلاسونو کار کوو کانسټرنټ او په کانسټرنټ باندې کار کوو په دې باندې په دې کټګوري مشخص د هر یو زیات کمانډز لري زیات یعنی تشریح ته ضرورت لري زیات کار ته ضرورت لري په دې به ورو مخکې ځو او کار به کوو کمانډز چې مخته راځي هغه په کار کوو ځو به نو دا نه ده چې مثال دلته تاسو دا سلاید ولیدو چې دومره شی نه دی نه دې کې نور هم شته مختلف کلاسونه دي مختلف دغه دي په هر کټګوري کې بیا مختلف کلاسونه دي او فنکشن دي چې په فنکشن باندې کار کوو ټریګر چې زما د خوښې کټګوري ټریګر چې مثلا زما ډیر خوښیږي ټریګر دی سټور پروسیجر دی ځکه چې په دې باندې پروګرامینګ کې کم اپلیکیشن چې تاسو جوړوي یا انټرفیس چې جوړوي نو د دې څخه زیاته استفاده کیږي مننه چې تر دې دمه زما سره وئ که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمی شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي